داسې کار دی وروره زه د خپل حصه کار ختموم ما ټیکه ده دا دم بس بل کار نه ودرېده اوس دا پټۍ به څه وکړي خو تش دا ډم په پکې راخېږي نو خدای دې پخه په نیمه مې نیولی دی څه به خورئ په نیمه نو دا څه شی هلکه سم کار کوه داسې لاندې ودرېدې نه په تیارۍ مې راوستې څه وکړم څه وکړې پلاره ګوره یو خبره ته کومه غواړې دا پیکه دا زوی دی دا پیکه دا به یو خدای پویه کوي کار روزګار ته دا خو څه کې کار په بلوله غلام رسول استاد بیګا رالی ته خو نه وې ورې وټکو څه ویل هغه د شمسۍ شیشه پسې وراوړېدلی و جومات ته د مړو تختې را پټه کړې وه سهار مې واپس جومات ته یوړه خدای دې پیکه چاته هیڅ غم خو نه دی چې کور ته راوړي د ده د لاسه خو زما سیابه لیونی او سپېلنی کړی دی هغه هوښیاران وایي کله چې سړی د کوره سپکېږي او د کوره درنېږي د کوره تاسو سپک کړی مورې ډېر راماندې د خپل کوره الزامونه لګوي نو بل سړی خو به راماندې خامخا شک کوي زه د ما د کوره الزامونه نه لګوم په ایمان چې غلام رسول استاد راته ویل ګورې ایشتی به مې دله سبا به وایي ګورې بیا ما نه ګیلې نه کوئ او پیم غل خو دی غل خو دی په ایمان چې ما موټی غل دی د یخې مور نه بچی تختی خو دا ترې چې په سیروزه کې ورته نوم لیکلی و او بیا ترې پټ شو ما ولې څه وایي ما دا ښځه وکړه ما ته د ښځې شی ته ښځه ساتلی شي پټي نیسم او هغې کې هم ته کار نشي کولی یو کار خو وکړه که زما منې زه خو یم ویې کوله دا ښځه وله وکړه بیا ته ساتې یاره ته یې پرېږده وساتلو نه په ایمان به یې ورته په ولو کښېنومه بیا به یې ګرځئ یم دادا سعودي ته مې ولېږه انشاءالله که نه چې راشم ته وګوره کور هم دلالم او چې څنګه واده کومه که خیر وي سعودي دې غول کلي ته بیا دله وښیم ته ماته ده ووایه چې تا سره غرمه د لوګانو پیسې شته چې دې راوړو چې سعودي ته ځي غم مه کوه چا سره مې خبره کړې ده او ویې زر هلکۍ هلته به خو مړی اور به راماندې بل کړم اور کو تاسو زما او یوه روپۍ تاسو زما نه ولیده تاله خو به په 15 کاله کې به صرف عربو ژبو یې زده کړي بیا به د هغې نه بعد هلکه چپ شه مړه په کور کې د ښځو خو بس ساس کړی او جګړه په پټو کې تاسو ساس کړی دا خلک به څه وایي دادا ما خپله وارې وکړو خپل حصه وروړه دا ګورې د تا کار نه دی که مورې دې غلطې وي اوبه وړانې لاړې په پټي کې نو په تا باندې خو د پاسه ګرځمه نه اوس دا کار دا بنانور څوک کوي ته به ځې اوس کور ته واپس و نه شي تللی زه ځم د ما کار دی وروړه ودونه د دوه کړي ته پیسې او کار شکر وباسه چې لا دومره کار مې سره وکړو لکه لاړ نه شي ګوته په کتابونو باندې مې ونه شل ګوته خلک به څه وایي ولې دا ښځې ما کړي دي نو لکه یوازې به زه کار کوم دی به یې نه کوي نه نو چې تا دا کولې زما ولې په خپل ما کې باندې نه کړي بس په خپل یې یا لکه لاړ نه شي ګورې یا خدایه پاکه په څه لیونو باندې مې ستا د پټۍ راته داسې پرېښود د پټۍ دا قشان شات پروت دی خدای د لیونو زه څه وکړمه لکه ما ته وایي ما ته وایي ما ته وایي د خدای تعالی نه ما ته لکې څه ته خو بابا یې فقیر کلی ته ته داسې کار وکړه ته ځه او زه ورته ځم دا لار ورته برابر ته ورسره ولې ځې زه به ورسره لاړ شم که نه یم ګورې دا چا مې راماندې وامه خو ته زه پټي ته ځه کار کوه زه به ورته لار راکړم مېلمانه دي دا راته ووایه چې له کوم ځای نه راغلی رخیر لاهور نه راځو لاهور نه موږ د تا کرې کور ګورو کرې کور باندې څه کوئ زمونږ کره اوسېږئ که نه خیر دی چې تر څوم کور نه وي زمونږ کور ته راځئ که نه نمال ته مرګري ته رنګ کړی دی هغه له کور کتلی دی داسې ګاډې واډې وایي داسې کار دی د کرۍ کور زما د یو ملګري بدله ونیسم او کرۍ به هم خیر دی زه ورکوم هغه ډېر ښه سړی دی نیمه کرۍ به درنه وي صحیح ده که نه ځه ته ځه داسې کار وکړه زه دوی سره دا لار ورشه ځه صحیح ده صحیح ده زه راځم ته راځئ په کومه لار ده به داسې راځئ ما پسې راځئ ښه او ګوره دا ته کور ته ځه زه به ورته لاره وښیمه زه زویه د نه یم داسې وشي خدای مې توبه توبه رښتیا د لاهور نه راغلي پښتونې مې خو یې نه کول پښتانه راته ښکاري د الله دې ستا نه شي چې منه مرچکیه په دې به زه څه بوتاړ دی بیا راچولی څه چل دی تا ته ویم څه وایې ما سره مه کوه خبرې نو څه چل دی بیا څه چل دی بس په دې کور کې رانه زړه څښاک و نو څه وکړم
په کار خاون مې چې چرته چکر نه مې و چرته پارک نه مې باغچې ته به دې بوتلو بس که نه زړه دې راله څښاکو بس دا کور او لوښي بس ته لیونی کېږم غلی شه باغچې ته دې بوځه ته خو هلکان دې د پردۍ ښځې ساري اوس ځان په شرمونو شرموز وای نو ولې ته راسره څه دپاره خاون به د چاوي او پردۍ سړي به ورپسې اوازونه کوي نه اوازونه نه ته خو ما ته پته ده بورخه نه په سرې دقه پړونې کې به ځي او ټول انګه او بنګا به درته ګوري نو شل پیرخ مې درته ویل چې ما له بورکه واله او یو بورکه به هغه هم رانورکه شوه ته خو چې کله وروشو ته په خیرات کې کېني بیا د بورخو مرخو ته خیال نه څلور بورخې دې ورکې کړي یوه بورخه وه یوه بورکه نه او بله دا که نه خیرات الشکر زه نه چې د مرچکي په شان دې نه یم او زه ته لوم ورور که نه نو هغوی چې ګاونډن ورکړ بس هغوی کوړړو د ځان سره وړې ده ګوره بلې لمې په ډولۍ کې یوه بورخه اخیستې ده خو چې ټیک ښځه ده جنګ جګړې نه کوي نو هغه یوه بورخه ورسره ده ستا د څلورمه بورخه ده چې شنه ټیک ته زه خو خرابه یم کله دې زما صفتو نه کو پس هماغې صفت کوه یاره زه د هغې صفت نه کوم زه درته د بورخې ویمه چې د پیسو دې تبعي وکړله ظالمې دونه خو څوک پیمپرې نه بدلوي څونه چې تا د بورقې بدلې کړي ته ماشومانو خبرې کوي موبایل رانه سار راغوستو هغه دې رانه خرڅ کو نو تا ماله کوم ځای کې پیسې راکړې ما ته یاد نشي چې تا ماله پیسې راکړې ورور راله پیسې راکړې هغه رانه تا واخیستې ستا ورور توبه وباسه هغه 3,000 روپو نه روپۍ دې بیا یشي که هغه چاته چاله ورکړي ستا د ورور سره پیسې د کوم ځای نه راغللې هغه دله بیا هم 10,000 درکړي ته خو به چاله 10 روپۍ هم ورنه کړي د هغه دې مخ ته ګوره لاره کې راته بیا ولاړو نیمې رانه واپس واغستې ما ته وایي د هغې په مخ کې مې درکړي وایي ما ویل چې خور ته پاتې رانه شم بس خو که که نه د هغه غریب هم د غریبۍ ګټه ده لاړ شي ټوله ورځ مزدوري وکړو بیا راشي کور ته نو هغه به دې ظالم ولې خیر خو دی که نه ګورېږه مه څه وکړم یا خدایه پاکه څه نافرمانه بچي خدای پاک را کړي دي چې پټۍ مې ونیول دواړه لاړه یو بل باندې بېلچې ودنګولې پټي ته لاړه هلکه دا مې خیوال هلکه السلام علیکم پټي کې ګرځرانه السلام علیکم امیر خان کاکا سړی مشي څنګه چل دی ښه دا ولې بس وکړمه میراتی خدای راله داسې نافرمانه بچي را کړي دي چې دواړو یو بل ته په دې وښکو کې لاس واچول پټۍ مې ونیو ما ځان به پې غنم وکړو نو بس لاړه یو بل یې وټپولو لاړه پټۍ دقه شان راته پرېښود ما چې دا موړه پکې ته وکړم دقسې ښې هغه وخت کې چې د ښځه مړه شوې ځان له بلې واده کړی وې اورې تا یو له دوه کړي دغه خبره زمونږ خور نن دې سمه چیلې جوړه کړې کله راوشړې کله یې بوځي کله راوشړې کله یې بوځي دا څه وکړم ما خو دا به سړي د دې مې منلې ده څوک چې د بچو مني سارو ته بچیا مونځ ته پاسوي نو په پرستونو کې پراته نو ما ته زما ځای به نو لمې بس مو چې څنګه کرې خبرې وې اورې چې څنګه تا په ځوانۍ کې کړي داسې بچي مرسته کوي او ته چېرته ځې د خیره سره زه درتلم هلته تا زما دا خور راوسې دا په کوم قانون نه اوسې تحصیل ته م بوځم تحصیل ته شټامونه نه پرېږدم هم نو ولې به تحصیل کې راباندې څه کې تحصیل کې به څه کوم هغه خبره ستا د عمل د پټي کې کار نه کوي هغه غریب څه وخوري کور مړه غلی شه څنګه غلی شه په شجرو کې دلته راځو ګوره ما ته جګ جګ کېږي ګورې دغه خبره دغه هم جوړ کړی ځان هم دغه جوړ کړي اورې څه شی هم د ځان نه ساس کړي چې څه شی او څه شی کې فکر ته هم د ځانه جوړ کړي دا مړه غلی شه سړیه راته معلوم دی زه یې پېژنم نه په کور کې دې زما خو راوسې زه پرېږدم هم نه په ایمان چې پرېږدم نه پرېږدم هلکه زه هم روان شه زه کور نه مکو زه کور تاسو نه ما دغه ایستې ته کور ته راځه چې هغه هلکان در باندې را خبر کړم چې راپورته کې هغه هلکان به را باندې هسې دغه کوي غلی شه ګورې ما ورکه زه دا کونټۍ راړم اوس په لاس کې پرېوځي د ګرځېدو نه ونیسه کونټۍ دی ته راځه کور ته چې دا خبره ده ته په کور کې فیصله کوم په هلکانو بس ګوره اخل ستنګ خبره ډېر وسته دی یو زما مین مطلب دا دی چې ما چېرته چکر له بوځه که چکر له مې نه بوځي ګورې ما سره سلام هم ونه کړي او په دې کور بیا را نه شي دا خپه مړې مه خپه کېږه که نه نه خفه کېږم دا ګوره وختي دې هغه اجازت ورکړو مرچکي دې بله ښځه ځان سره بوتله تا ورته ویل زه ورشه ورور کرې بوځه او زه دلته کې یوازې کړم دې کور کې د راله زړه څخه کو ورشه ځه سامان ناواله بیگ مې ګراولی شکر ته بس بیگ نه بس تو هم داسې ځم که نه ولې ته ډمه یې څه نو زه درته څه وایم په بیگ سته کې ښه تا نستوڼې کوم دی د نسپو خوړلې ده که نه نه لستوڼه به زه واچوم زه جوړه بدلوم زه ته بېغمه شه دا که ته په لاره کې خلکو د خرو په جګړه کې ګیره شوي وو نستوڼې دې خوړلې نو وایي نه زمونږ کور هم څه د خرو د جګړو نه کم نه دی ورس کې پکې شل جګړې کېږي ورسه جامې بدلې که چې ځو زه ځان تیاروم که نه او بس ځو صحیح ده صحیح ده ځه
داسې خاوند وایا چې هره یو خبره مې مني. په سخیره میره دې ساتلې د پیسو راوی لګورې ایسته مې نه دي ساتلو. ګورې په دې موبایل له رینګ راځي دا نه بل ورځ زور په کار زور اخیستی دي. دا وګورې نه هریمونه ورته رول کړي دي بیا د ډوډۍ ټیم شو خدای خو دې پسې بې غیرت کلونه چاره نه ورکړه زر کوه درځم لږ صبر وکړه مرې جامې اچوم. زه دې مالتۍ نه موټر سایکل لا روانوم خپل کې خو پنچر دی امر چکي بې غیرته پکې وانه چو